السلام علیکم دوستانو، تاسو ته به معلومه وي چې څه موده وړاندې د یو افغانۍ جینۍ یو ویډیو وایرل شوې وه چې دغه ویډیو کې دوه جینکۍ وې چې یو دوکاندار سره هغوی ناروا کار کړی چې ویډیوګانې هم راغلې وې. اوس دغه تفصیلات تاسو سره شریکوم او دغه جینکۍ اوس په څه حال دي او داسې هم ویل کېږي چې دوی یو بله ویډیو هم راغلې ده. نو ټول تفصیل او تازه ترین معلومات او دا بله ویډیو به هم تاسو هم دلته وګورئ، نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. لکه څنګه چې موږ شروع کې ذکر وکړو چې دا افغانۍ جینکۍ وې او داسې ویل کېږي چې دوی د ننګرهار سره تعلق ساتلو. دوی چې دغه دوکاندار ته کله ورغلي دي، کوم دوکاندار چې و هغه سره یې ملاقات کولو او هغه سره به دې دپاره میلاوېدلې چې دا ورته سامان ارزان ورکړي او بیا د هغې نه پس به ځینې وختونو کې ورسره ناروا کار هم کړی چې بیا یې ترې ویډیو هم کړې وه. نو اوس داسې ویل کېږي چې د دوی یو بله ویډیو راغلې ده د دغه جینکو چې دوی دغه دوکاندار سره پلیت غلط ناروا کار کړی دی. نو قدرمنو، اصل کې خبره داسې ده چې دغه جینکۍ چې کوم دي دا د هغه وخت نه ورکې وې، تر اوسه پورې د دوی هېڅ سراغ نه معلومېدو چې دوی په کوم ځای دي. زیاتو کسانو ویل چې دا خپل پلار وژلي او ډېرو کسانو ویل چې نه وژلي نه دي، خو البته دوی ورکې دي او د دوکاندار چې کوم دی دا یې وژلی دی. نو داسې ویډیوګانې موږ ته بیا هم نورې هم مخې ته راځي. داسې واقعیات په پېښور کې هم شوي دي، په کابل کې، په جلال آباد کې او داسې د پاکستان په مختلفو سیمو کې مختلفو ځایونو کې هم شوي دي. نو دوستانو، د دې یوه لویه وجه غربت دی. هر کله چې غربت زیات شي او ښځې یا سړي په صحیح طریقې سره خپل هغه خرچې نشي پوره کولی، نو بیا ښځې په دې طریقه باندې غلط کار ته قدم اوچتوي او بیا په عالم عجم کې وشرمېږي او رسوا شي. لکه د دې جینکو ویډیوګانې چې حتی په انټرنیټ باندې هم راغلي. د ویډیو د شریکولو مقصد مې دا دی چې هیڅکله هم داسې دوکاندارانو ته یوازې خپلې مېرمنې خپلې ښځې مه پرېږدئ، ځکه چې د عزتدارو خلکو عزتونو سره دا دوکانداران او دا خلک لوبې کوي. نو امید لرم چې زما په دې پیغام به تاسو ډېر ښه پوه شوي یئ. زموږ د چینل دا ویډیو لایک کړئ، نور اپډیټ دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.